بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه د وکړو بره تر روغ جوړ او د صحت کلمې برتن وي. ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته زه په AFGCoin کې زه د سټیک طریقه ښیم چې څنګه کولی شو په AFGCoin کې سټیک وکړو. دا چې دوستانو پروژه ډېره په مخ روانه ده، ډېره ښه ورځني عواید ورکوي. نو همدا یو وخت چې په دې پروژه کې انویسټمنټ وکړئ، په دې پروژه کې سټیکینګ وکړئ تر څو ورځنی ښه عواید ترلاسه کړئ. دغه زما تقریبا لسم سټیک دی چې زه په دې پروژه کې کوم او ښه عواید زه ترې لرم. نو زه ځم اوس سټیک کوم. نو د دې لپاره چې تاسو دغه طریقه زده کړئ چې څنګه موږ سټیک وکړو، نو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. دوستانو تاسو باید د AFGCoin اپلیکیشن یا ویبسایټ خلاص کړئ. دغه وروسته به تاسو په عموما په ډیشبورډ کې ولاړ وئ، دغه څه به تاسو ته ښکاري. دغې وروسته به تاسو لاړ شئ دغه د سټیکینګ برخې ته، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به دغه صفحه ښکاره شي. 9 سټیکونه ما کړي دي، تاسو په دې کې کتلی شئ. سټیک 9 ما کړی دی. نو زه اوس ځم یو بل سټیک هم کوم. څو ورځو کې تاسو ته بونس هم میلاویږي. یعنې زه اوس که چېرې د سټیک وکړم نو ماته به اووه % بونس هم میلاو شي. تاسو په دې ځای کې ګورئ. نو دغه بونس هره ورځ یو % کمیږي، بالاخره به عادي نارمل حالت ته لاړ شي. نو زه اوس ځم په دې ځای کې انسرټ اماونټ تاسو ګورئ په دې ټیکسټ باکس. په دې ټیکسټ باکس کې به زه ورته مقدار ولیکم، خو زه راځم په میکس بټن باندې کلیک کوم. څومره کوینونه چې ما سره وي زه غواړم دغه ټول سټیک کړم. نو دغه تقریبا 1035 کوینونه دي. دغه څو ډالر کېږي د دې د معلومولو لپاره تاسو ولاړ شئ سواب بټن باندې به کلیک واخلئ. دغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ په دې بټن باندې به کلیک وکړئ او ما سره کوینونه دي. زه هغه غواړم چې USDt ته کنورټ کړم چې څو ډالر ترنه جوړېږي. په دې بټن باندې کلیک واخلم، بیا به زه میکزیمم بټن کلیک کړم. نو دغه د تاسو په دې ځای کې ولیدل چې 40.8 ډالر له دونه جوړېږي. نو زه غواړم چې دغه 40.8 ډالر بیا هم زه د لسم ځل لپاره سټیک کړم. نو زه بیا راځم سټیکینګ بټن باندې کلیک کوم، بیا راځم دلته میکزیمم بټن باندې کلیک کوم. د هغې نه وروسته بیا راځم په سټیک ناو بټن باندې کلیک کوم چې د دې 1035 کوینونو ترڅنګ ماته اووه % بونس هم جمع شي. یعنې کم تر کمه 1400 څه باندې 1400 کوینونه به ماته بونس هم جمع شي. نو زه راځم په سټیک ناو بټن باندې کلیک کوم چې دغه به زما لسم سټیک شي. نو زه راځم په دې سټیک ناو بټن باندې کلیک کوم، زما دغه کوینونه به هم څنګه شي سټیک شي. نو دغه د تاسو ولیدل د سټیک هاز سکسسفول. نو دغه کوینونه هم سټیک شول. نو یادونه کوم دوستانو همدغه وخت دی چې په دې پروژه کې تاسو کوینونه سټیک کړئ، سرمایه‌ګذاري پکې وکړئ، تاسو به ورځنی ډېر ښه عواید ترلاسه کوئ. معتبره پروژه ده، باوري پروژه ده. نو کوم چېرته ویډیو خوښ شوی ډېرو ملګرو سره هم شریکه کړئ. په دې ویبسایټ کې د اکاونټ جوړولو لینک به زما د ټلګرام چینل همدارنګه د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي. لاړ شئ هلته زما کوم ګروپونه چې دي هغه هم در سره جوین کړئ، سبسکرایب یې کړئ، یوټیوب سبسکرایب کړئ تر څو هر وخت چې زه نوي معلومات اپلوډ کوم تاسو به په ګروپ کې له هغو معلوماتو څخه په وخت خبرېږئ. د دې ویبسایټ لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې همدارنګه زما په ټلګرام چینل او یوټیوب همدارنګه په واتساپ چینل کې او ګروپونو کې پراته وي. نو لاړ شئ هغه نه لیدنه وکړئ. مننه.